مولوی صاحب مولوی صاحب الله اکبر. سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر په موږ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. اسلامي امارت د پاکستان هوایي بریدونو په ځواب کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه پیل کړي دي. په ننګرهار کې د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر صادق الله قریشي وایي د پاکستان لخوا پر افغانستان د هوایي بریدونو په غبرګون کې اسلامي امارت ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي دي. اسلامي امارت ویلي دي چې دغه بریدونه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه اوس هم دوام لري، خو د مرګ ژوبلې په اړه هېڅ نه دي ویلي. څو شېبې مخکې یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د کونړ په نړۍ او د پکتیا ځاځي اریوب ترڅنګ په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. او خبرونه وایي چې د هلمند ولایت د بهرامچه ولسوالۍ اړوند د شکیل او رباطه سیمو کې هم د پاکستاني پوځیانو پر ضد شدیده جګړه پیل شوې ده. هندوکش غږ ته باوري سرچینو ویلي دي چې عملیات په شدت روان دي او د افغان حکومت پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او د څو پوستو د سقوط راپورونه هم ورکړي دي. ولا مولوی صاحب الله اکبر.